د میدان وردګ ولایت مقام د غونډو په تالار کې دغه ولایت د مرستیال والی شیخ شیر احمد حقانی په مشرۍ د غیر دولتي مؤسساتو د همغږۍ په غونډه کې ښاغلي حقانی وویل ټول دولتي او غیر دولتي مؤسسات د یاد ولایت مقام سره په همغږۍ خپل چارې تنظیم کړي او دوی بشپړ ملاتړ کوي. ان شاء الله موږ دوی سره مکمل ملاتړ او همکاري ورسره کوو، کومک ورسره کوو او دوی دې طرف ته توجه کوي. او که څه مشکلات ان شاء الله شخصا د ولایت مقام سره دوی شریکولی شي، موږ سره شریکولی شي، والي صاحب سره ان شاء الله موږ ټول په دې کې وي چې بس خلکو ته کومک ورسیږي او د مؤسساتو په کارونو کې خنډ او ځنډ نه وي او په ښه طریقه هغه مخې ته لاړ شي. د پروژې په سروې کې باید د پوره دقت څخه کار واخیستل شي تر څو د اړونده پروژې د شاخصونو مطابق کسانو د اړونده ادارو په حضور کې باید سروې شي. په غونډه کې د بیلابیلو مؤسساتو استازو په میدان وردګ ولایت کې د خپلو ترسره کړنو راپور له مسؤلینو سره شریک کړ او د دوی له هر اړخیزې همکارۍ مننه وکړه. دغه راز یې ژمنه وکړه چې په یاد ولایت کې به خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکوي. چې 15,000 عام ولس تر پوښښ لاندې راغلي او په دې کې به 12,000 هغه ماشومان چې د 15 کلونو عمر کم دي او سوی تغذیه او واکسین او د پروګرامونو ته اړتیا لري، همدارنګه 12,000 هغه میندې چې د تولد او تناسل قابلیت لري 15 کلنۍ نه تر 45 کلنۍ پورې دې ته روغتیایي خدمات عرضه کیږي. ما فعلا در 3 ولسوالی فعالیت داریم. جنریس تیم بخش آگاهی از خطر است که اونا یک جور مرد و زن هستند. آگاهی از خطر را میتونن که مساجد و مدارس اونا میرن و دیگه تیمای ما 10 تیم ما دنبو خاک و جلریز و قسمت لنگر فعالیت دارن. میدان وردګ د هیواد یو له هغو ولایتونو دی چې اوسیدونکي له فقر او بیروزګارۍ کړيږي. په یاد غونډه کې مسؤلینو له ټولو مؤسسو وغوښتل چې یاد ولایت ته ډیره پاملرنه وکړي.